د روح سکون د زړه قرار دی پکې د روح سکون د زړه قرار دی پکې قالین رانغاړه منډیري ته خیژم چې پکې ځان مغل اعظم وګڼم زمه د خاورې یو ډیري ته خیژم. السلام علیکم. د خوندور مازدیګري ډېرو ګرانو قدرمنو کتونکو ستاسو کوربه حضرت علي مشال یم په دې هیله چې روغ جوړ به یې د ژوند نه به خوندونه اخلئ. ستاسو په فرمایش باندې یو پیر بیا خوندور مازدیګری د حمیدالرحمن همدرد صاحب خواله راوړی دی. همدرد صاحب تاسو ته په خپل پروګرام خوندور مازدیګري کې یو ځل بیا هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه حضرت علي مشال صاحب، ستاسو او ستاسو د ټول ټیم خوندور مازدیګري ډېر زیات مشکور یم چې په دریم ځل باندې راغلی یو دومره زیار یې وکړو، دومره کوشش او مطلب زما په دومره څه دغه نه یو، خو نه کومه ستاسو خپله مینه ده. ډېره زیاته مننه. بله خبره دا ده چې ستاسو د کار او زیار ته په دې وجه باندې یو دولاسي سلام کومه چې فقط د یو ملګري د نمایندګۍ دپاره مطلب خپل وخت او پیسه خرج کول د یو ځای نه بل ځای ته تلل، نو نن دور کې ډېره مشکله ده. الله دې تاسو ته اسانه کړي. بل د پښتو ژبې او ادب خدمت کول دی، نو بیا خو زموږ د سرګلونه ډېره زیاته مننه. همدرد صاحب کم یو کلام به زموږ د مینوالو سره شریکوئ چې موږ تیم خوندونه والو دا مینوال تیم خوندونه والي؟ یو څو شعرونه مې نوي لیکلي دي. کلام نه مخکې به هغه عرض کوم، هیله لرم چې مینوالو به هم خوښ شي. ارشاد. څه په دا ډول دی مشال صاحب چې ګوره یو انسان لیونی کړی یم، ګوره یو انسان لیونی کړی یم، ګل غوندې جانان لیونی کړی یم. ډېر ښه. یو خوا که مولا لیونی کړی یم، یو خوا که مولا لیونی کړی یم، بل د کلي خان لیونی کړی یم. ډېر ښه. مننه. ووري د چا غم کې په شبو شبو، ووري د چا غم کې په شبو شبو، سترګو نه باران لیونی کړی یم. ډېر ښه. مننه. او نن مې یو زلمی لیونی ولیدو، دې دغه ته لږ شان پام وکړئ. نن مې یو زلمی لیونی ولیدو، هغه ښکلي ځوان لیونی کړی. ډېر. مننه. او نه کېږي ګزران کلي کې، نه کېږي نه کېږي ګزران کلي کې، نه کېږي دلته یو شیطان لیونی کړی. ډېر ښه. ډېر مننه جي. او ما ورته ټپه د مینې وکړله، ما ورته ټپه د مینې وکړله، او نن یې یا قربان لیونی کړی. ډېره زیاته مننه. کلام څه په دا ډول دی مشال صاحب چې په زړه مې لمبې بلې کړي، ناتار کوي او ځي. په زړه مې لمبې بلې کړي، ناتار کوي او ځي، په نرمو نرمو شونډو چې انکار کوي او ځي. ډېر ښه. ډېر ښکلی. مننه. او چې مخې له مې راشي سم له واره شي او تره، چې مخې له مې راشي سم له واره شي او تره، او مخ واړوي په لار کې رانه لار کوي او ځي. ډېر ښه. ډېر ښکلی. مننه جي. او ای مورې یو هلک دی ګوتې شماري او ولاړ دی. ای مورې ای مورې یو هلک دی ګوتې شماري او ولاړ دی، سحر نه تر ماښامه انتظار کوي او ځي. ډېر ښه. ډېر ښکلی. مننه. او سپوږمۍ څوارلس کلنه ده د بام په سر ولاړه، سپوږمۍ څوارلس کلنه ده د بام په سر ولاړه، او ناڅاپه د زړګي په سر ګزار کوي او ځي. ډېر ښه. ډېر ښکلی. مننه جي. او یارانو دا لمحه راته د دار نه کمه نه وي، یارانو دا لمحه راته د دار نه کمه نه وي، او وړې وړې خبرې چې مې یار کوي او ځي. ډېر ښه. او مخته ده چې که زر ټکرې وخوري خو همدرد به هوښیار نه شي، که زر ټکرې وخوري خو همدرد به هوښیار نه شي، او په هر سړي د ځان په شان اعتبار کوي او ځي. ډېره زیاته مننه. تشکر. آباد اوسئ، ښاد اوسئ. ډېر ښکلی کلام او هیله لرم چې مینوالو به ترې خوندونه اخلي. همدرد صاحب که د دې سره زموږ د مینوالو سره یو بل کلام هم شریک کړئ، نو موږ به تیم خوندونه والو او مینوال به تیم خوندونه والي. څه په دا ډول دی مشال صاحب چې تر مقصده چې یاري کړي ورکوی، تر مقصده چې یاري کړي ورکوی، څوک چې مینه بازاري کړي ورکوی، د وطن سره په مینه محبت کې، د وطن سره په مینه محبت کې، چې د پلارم غداري کړي ورکوی. ډېر ښه. او چې محنت او مزدوري کولی نه شي، چې محنت او مزدوري کولی نه شي، او بچو له جواري کړي ورکوی. ډېر ښه. او که هر څومره دی رشته کې نږدې خپل شي، که هر څومره دی رشته کې نږدې خپل شي، در سره چې تربوري کړي ورکوی. ډېر ښه دی. بیا مننه. که هر څومره دی رشته کې نږدې خپل شي، در سره چې تربوري کړي ورکوی،
ډېر ښه او په لباس د فرشته کې چې شیطان شي شته که نه د معاشره کې په لباس د فرشته کې چې شیطان شي او خدای چې څوک هم ازاري کړي ورکوی ډېر ښه مننه او هغه څوک چې د نفرت تخمونه کري هغه څوک چې د نفرت تخمونه کري ځان د مینې انکاري کړي ورکوی ډېر ښه او چې په خوله باندې پاسته په زړه وراسته وي چې په خوله باندې پاسته په زړه وراسته وي او څوک چې داسې مکاري کړي ورکوی ډېر ښه او هر لیډر چې د کرسۍ په نشه مس شي هر لیډر چې د کرسۍ په نشه مس شي او د ولس نه بیزاري کړي ورکوی او چې په زړه کې ښېګړه د قام نه وي چې په زړه کې ښېګړه د قام نه وي او د کلي مشري کړي ورکوی مننه او مخته یې سبا دا ډول ده شاعران ملګرو نه په معذرت سره چې شاعران که په دې دور کې همدرده شاعران که په دې دور کې همدرد او بې مقصده شاعري کړي ورکوی ډېره مننه جي شاعران که په دې دور کې همدرده بې مقصده شاعري کړي ورکوی هیله لرم چې مینوالو به ترې خوندونه اخیستي ډېر ښکلي کلامونه و دې سره خپل کوربه حضرت علي مشال او کیمرمین ملګري احسان الله سایل له تر بلې خپرونې پورې اجازت ورکوي د لوی الله په امان